أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. یو مشهور او غټ آداب د هغو کتابونو نه چې په دې باندې مستقل لیکل شوي دي د هغې یو ضروري او څو مشهور آداب دلته ذکر کیږي، په هغې باندې سره خبره کوو. د هغې د آدابو نه یو دا ده چې قاري صاحب محترم چې کله قرآن شریف را اخلي، دا خو ضروري خبره چې به ورته اودس کوي، چې اودس کوي نو مسواک د ورته هم ضرور څه شی کی استعمال کی. اودس خو ضروري ده، ځکه الله تعالی په قرآن کې فرمایي چې لا یمسه الا المطهرون. نو قرآن کریم کې ته نو چې کله را اخلي نو د پاکۍ په حالت کې به را اخلي، نو اودس ضروري شو. نو هغې سره اودس سره چې مسواک شو نو هغه ثواب به نور هم څنګه شي، ځکه مسواک کې ډېر زیات فواید دي، نو مختلفو کتابونو په دې باندې لیکل کړي دي. نو لویه فایده پکې دا ده چې مطهرة للفم ومرضات للرب، د خولې د صفایۍ او د الله تعالی د رضامندۍ باعث ګرځي. دا غټه وړه خبره ده، الله تعالی راضي کېږي په دې مسواک باندې. او ډېر زیات فواید دي چې غاښونه پې کلکېږي، د خولې مرضونه پې ختمېږي، ذهن پې تیزېږي. دا علماو ټولو لیکلي دي، نو دې باندې مستقل بحث ده. بهرحال نو خبره مې دې پورې کوله چې د احادیثو کې ډېر زیات فواید راغلي دي، نو اودس سره باید نو هغه څنګه شي، مسواک استعمال شي، او هغې سره چې دی نو هغه کم ثواب چې راغلی دی هغه به انشاءالله یو په څو چنده څه کېږي اضافه کېږي. ځینې کې 10 نیکي اضافه لیکلي دي، ځینې کې 25 لیکلي دي، مختلف دي. هغه به انشاءالله تبارک وتعالی موږ تاسو ته ضرور راکوي. دوهم ادب دا چې قرآن شریف د تلاوت بهتره خدا چې په اوداسه کې وکړی شي، ولې چې اوداسه کې لوستلو سره یو حرف ثواب په یو په 25 کېږي اضافه کېږي. او بیا اوداسه هم جایز ده، لیکن قرآن شریف ته بیا لاس کول پکې جایز نه دي. دا تاسو حافظان هستئ، اودس دی نو کولی شي چې بیا اوداسه هم تلاوت وکړئ، خو البته قرآن شریف ته به لاس نه وروړی. نو دا پکې البته یوه خبره ګوروله چې د جنابت په حالت کې چې په تا باندې غسل واجب شوی، په هغه حالت کې بیا ته تلفظ هم نشي کولی. دا خبره ګور یاد ولرئ. بیا اودسي حالت کې قرآن کریم تلفظ ته کولی شي، خو جنابت خو بیا اودسي ده، غټه بیا اودسي ده که نه. په هغه حالت کې په قرآن کریم باندې بیا تلفظ هم جایز نه، تر څو چې د غسل کړی نه وي. البته علما فرمایي چې په دې کې دعاګانې ویلی شي. هغه آیاتونه چې هغه من حیث دعا من حیث ذکر دي که نه، نو هغه ته ویلی شي که ته جنابت حالت کې هم ولرې، لکه ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سیدی چې د قرآن کریم الفاظ دي دا من حیث دعا ته وایي، یا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه. دا قرآن کریم آیات ده من حیث دعا. صحیح شو؟ یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین. دا ټول دعاګانې دي په قرآن کې ذکر شوي دي. من حیث دعا لوستل علما وایي چې دا جایز دي، خو من حیث تلاوت چې ته یو ځای کې کښېنې نو دا تلاوت ته چې کښېنې هغې نه د غسل انتظام دی وکړې، خپل ځان پاک کړي که نه. خبره ورسېدلې؟ ذکر او دعا کولی شي، او نور تلاوت د جنابت په حالت کې ولو که په یادو ولې نه وي بیا هم نشي کولی. وامورېدو دریم وایي چې د تلاوت په وخت کې د خوشبوی استعمال کړي که چېرته پیدا شي. البته خوشبوی په استعمالولو کې زه ورته یو درته ووایم، بعضې خلک داسې خوشبوی استعمالوي چې هغې نه استعمالولی ښي. زه بیا ورته کله کله د مړو عطر ورته وایم، ځکه مړو باندې خلک تیز عطر استعمالوي، نو ژوندی لپاره تیر عطر دا تیز هغه چې دی نو دا چندانه خلکو ته ضرر رسېږي. نو داسې عطر چې هغه واقعا عطر وي چې نشي استعمالولی، خو مې استعمالوه چې ښه عطر اخیستلی نشي، نو خراب عطر بیخي اخلمه، ځکه دا خو نور ته مشکل جوړي، تا ته مشکل جوړي. 100 قسم مرضونه دې نه پیدا کېږي، دا الرجي او حساسیت او زکام او دا ټول شیان همدغه نه پیدا کېږي. نو دې نه اجتناب پکار ده. او که وس دې و
خاطرم استعمال کا، ښه جامې م واغونده، ښه پاکې جامې واغونده، ښه نوې جامې واغونده، ښه وتوکړي واغونده، مشکل نشته. او که وس کې دې نو چې هره جامه در سره وي خو چې پاکه وي، هره جامه چې در سره وي خو چې پاکه وي، او پاکي پکې مهم ده. ځکه نو قرآن کریم ته ته په داسې انداز باندې کینې لکه ته چې یو بزرګ، یو شیخ، یو استاذ ته کینې. صحیح چې هلته ته په کوټه کې به ته یوازې لکه څنګه چې ته یو محترم شخصیت ته کینې، څومره ځان سړی راغونډ کي که نه، نو قرآن کریم ته کیناستو پوښې ولو که ته یوازې داسې نه چې دی نو پښې د قبلې ته غځولي او کله کله موږ دا نخرې کوو د طالبانو هغه خو موږ لیدلي دي په دې مدارسو کې، نو دا نه دي کول پکار. قرآن کریم سره دا برخورد بل محترمانه برخورد پکار دی. قرآن کریم چې په مخې ته کېښودل شو انتهایی عاجزي او انکسار او وقار او سنجیدګي سره، ځکه دا د الله تعالی کلام ده او د الله تعالی کلام سره د ادب مظاهره پکار ده. نو بې ادب سړي ته چې دی نو بیا الله تعالی دا عمل دا کتاب نه نصیب کوي. ګورئ ادب ډیر مهم ده، ډیر مهم ده. په کم انسان کې چې ادب وي ولو که ذهن ډیر کمزور وي، خو الله تبارک وتعالی د ادب په لحاظ سره به دته دا علم انتقالیږي، نافع علم به ورته جوړیږي، دی به ترې فایده اخیستلی شي. که یو څوک په خپل ذهن باندې ډیر مغرور زه تیز ذهن لرم خو بې ادبه وي، د کتاب ادب نه کوي، د استاد ادب نه کوي، د مدرسې او د مسجد او د قرآن ادب نه کوي، سره د دې چې د ټول لیاقتونو استعدادونه پکې، خو دنه الله تعالی بیا د دین کار نه اخلي. متوجه اوسئ. په دې باندې ډیر زیات واقعات دي د مشرانو علماو، که دا ووایم په یو ورځ کې هم نه خلاصېږي. څلورم د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې د نه خاندي او نه د لوبې کوي، ولې چې دا ډیر د بې ادبۍ خبره ده. او په منځ کې د چا سره خبرو اترو هم نه کوي، اگر که د سلام جواب ولې نه وي. البته که چېرته ضرورت پیښ شي نو قرآن کریم دې بند کړي او خبرې دې وکړي. تلاوت په جریان کې خبره کول، لوبې کول، مسخرې کول، ټوکې کول دا ډېر بې ادبۍ خبره ده. که ضرورت وي نو قرآن شریف بند که کنه، صدق الله العظیم وایه، مشکل دې حل که، بیرته راشه دوباره تلاوت شروع کا. نو دغه تعامل چې موږ تاسو په صنفونو کې کوو دا صحیح برخورد نه ده. او د نظام او سلام ګوره، د سلام جواب ورکول څه شي دي؟ واجب دي. نو وایي چې سلام جواب به هم نه ورکوي، نو بیا نورو خبرو ته پکې کوم ځای نه گنجایش شو. خبره ورسېده اول خو هغه سلام والا اضافي کوي، سلام دې نه اچوي چې وی که ته خل په تلاوت کې مصروف دي، سلام دې نه اچوي. که هغه دا کار وکړو نو څوک چې مصروف نه دي هغې د جواب ورکړي، څوک چې په تلاوت کې مصروف ده په هغې باندې جواب هم نشته، هغه د جواب نه ورکوي. همدغه شان چې دی نو که چې تلاوت یې قطع کړو دوباره چې راځي د قرات د شروع کېدو چې کوم سلسله ده همغې مطابق بیرته خپل تلاوت باندې شي کي شروع کړي. تلاوت پورو او اوچت آواز سره پکار ده او که ټیټ آواز سره پکار ده. نو که چېرته دا اختیار تا سره ده، که چېرته ستا تلاوت په اوچت آواز باندې وي او ستا هدف دا وي چې زما تلاوت څوک واوري او د سره به خلک ته توجه پیدا شي، شوق پیدا شي او علاقه پیدا شي او خلک اورېدو ته علاقمند وي، په جګ آواز سره کول پکار دي. او که چېرته ستا تلاوت نه یو چاته نقصان رسیږي، هغه عبادت کې خلل راځي، مونځ کوي، د چا خوب کې دا به نه وایي چې زه تلاوت کوم ته خوب کوې نو پرېږده چې ستا خوب خراب کړم، نه، د اجازه نشته د چا خوب خرابول. ته اوس کور کې تلاوت کوې صحیح ده، نو د 4 بجې جګېږي ټول کور دې په سر راغستی، دا صحیح نه ده. نو په دغه وخت کې که کوټه کې تا سره بل څوک وي د هغې احترام به ته کوې، ته تعجب شه خپل مونځ دې مو کوه، عبادت دې مو کوه، تلاوت دې وکړه، خو په داسې انداز باندې وکړه چې د هغې خوب کې خلل واقع نه شي. نو په دغه وخت کې بیا نو کوم ځای کې چې ورو مناسب ورو ویل پکار دی او کوم ځای کې چې اوچت مناسب اوچت آواز سره، نو ته حالاتو ته په کتو باندې الله تعالی ته عقل درکړی، شعور درکړی، د هغې مطابق تلاوت کول پکار دی. که سات جګ آواز د چا د علاقې او د ترغیب او د شوق باعث ګرځي، جګ آواز سره ووایه. او که د چا نورو مراتو کې خلل پیدا کېږي نو ته بیا چې وکوه نو ټیټ آواز سره لوسته پکار دی او دا بیا مستحب هم دی. او بل په تلاوت په دوران کې دا خبره هم یاد ساتل پکار دی چې کله هم موږ تلاوت کوو په دغه شان باندې وکړو چې زه د الله تعالی کتاب ته ناست یم او الله تعالی ما ویني.
او دا یو حدیث هم ده په عبادت کې یو مرتبه ته هغه ته احسان وایي. څه شی ورته وایي؟ احسان. رسول الله فرمایي تاسو عبادت په داسې طریقه باندې ولکه احسان کړي. بیا هلته پښتنه کې دا حدیث جبريل کې هغه ده مل احسان. احسان څه ته وایي؟ هغه وایي چې الاحسان احسان دې ته وایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دې ته وایي احسان ویل کېږي. ته عبادت، ته تلاوت، ته نوافل په داسې باندې وکړه چې ان تعبد الله، دا عبادت ده، د الله تعالی عبادت او بندگی داسې وکړه كأنك تراه، لکه ته الله تعالی ویني. دا تصور جوړ کا زه د الله تعالی کتاب وایم او الله تعالی زه وینم. بیا وایي که دا تصور نشي جوړولی چې زه الله تعالی وینم، حد اقل دا تصور جوړ کړه چې الله تعالی ما ویني. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. که دا تصور نشي جوړول چې زه الله وینم، نو دا په دې خو زموږ ایمان او باور دی چې الله موږ ویني کنه. نو چې کله الله ته ویني، د الله په حضور کې الله ته مخامخ ناست د الله کتاب وای او بیا دا ناشایسته حرکات وکړي، دا څومره بده خبره ده. دا تصور ځان سره چې تراو چې الله ما ویني، دنیا په لحاظ سره یو وړوکی غوندې سړی وي، یو استاد وي، یو مدیر وي، یو رئیس وي، یو والی وي، د هغې په مقابل کې سړی غلط حرکت کولی شي. د الله په مقابل کې څومره دومره بې ادبي، دا دومره د غټ جرأت، دا نه دی کول پکار. نو ان تعبد الله كأنك تراه، داسې عبادت کوئ چې الله تعالی ته ویني. نو که دا نشي جوړېدلی، نو دا جوړ کړه چې الله ما ویني، نو بیا به انشاءالله غلط حرکت تاسو نه کله هم نه کېږي چې په مانځه باندې ودرېدلې الله ما ویني، ولا که ټکه هم غلط حرکت وکړي. تلاوت ته کېناستې الله ما ویني، کله هم بې ادبي حرکت نه کېږي. نو دې وجه دا هغه کول پکار دي. او په آخر کې وایي چې په آخر د تلاوت کې صدق الله العظیم دا الفاظ ویل دا هم مستحب دي. نو دا الفاظ د ذکر صدق الله المولانا العظیم مختلف الفاظ ذکر شوي دي. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. البته کلن وای کو وګد وای خدا ویل، او البته نو دا د دې لپاره دا هغه وخت خو بیا ډیر ضروری دي چې ته خلکو ته تلاوت کوي. یعنی خلک په دې باندې پوهول پکار دي چې په دې ځای دومره ځای پورې تلاوت او نور زما هغې نه وروسته څوک عربي شعر وایي که بل وایي بل په دې پوهېږي چې وختي قرآن و دا اوس پکې بل شی د شروع کړ. صدق الله العظیم ویل پکار دي او دا ضروري او فرض نه دي. ځان سره که څوک وایي که ویم نه ویله مشکله نشته، خو په کوم ځای کې چې مجلس وي خلک ستا قرائت اوري نو هلته به دا ویل پکار دي. او د تلاوت دا مقصود د الله تعالی رضا ده او د الله تعالی نزدېکت ده، او دا په انتهایی عاجزه او انکساري سره پکار ده. په دې کې ځان ښودنه، په دې کې ریا، په دې کې ناشایسته حرکات، دا ټول مذموم عمل دی او دا نه دي کول پکار. ځکه احادیثو کې راځي ځان ښودنه چې دا ته شرک ویل شوي دي او شرک اصغر ورته ویل شوي دي، نه دي کول پکار. چې تلاوت کوي او دې لپاره د ښکلی اواز الله تعالی درکړی او دې لپاره باسي چې خلکو ته ځان وښیي. مونځ کوي دې لپاره چې خلکو ته ځان وښیي، یو کار کوي دې لپاره چې خلکو ته ځان وښیي. موږ دلته ځان ښودلو ته راغلي یو، د ځان ښودلو لپاره د دنیا آخر سر ته راځو، آخري سټاپ، آخر سر د دنیا. دلته د ځان ښودلو ته خو نه یو راغلي، د الله تعالی د کتاب د زده کړې لپاره راغلي یو. چې کله هم څه زده کړل نو په هغې باندې ځان ښودنه، تکبر دا نه دی کول پکار، عاجزي، انکساري. نو څومره چې په تاسو کې عاجزي وي، انکساري وي، خشوع او خضوع وي، ادب او احترامي، دومره به انشاءالله تاسو پرمختګ کوئ. الله تبارک وتعالی دې په دې آدابو باندې موږ تاسو ټول مزین کي او دا د الله تبارک وتعالی د آداب په موږ کې راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.